د لویه بخښونکي څښتن تعالی په نامه درنو هیوادوال د معرف تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سوار زده کړې ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې تاسو به ټول روغ جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې د لیک لوست زده کړې په خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې یم، خو هیله مې له تاسو ټولو څخه دا ده چې د خپرونې تر پای شیبو پورې له ما سره ملتیا وکړئ او تل د خپلې خپرونې لیدونکي اوسئ. ګران زده کوونکو د ښې زده کړې لپاره چې تاسو ښه زده کړه وکړئ نو ښه به دا وي چې د خپلو تلویزیونونو تر څنګ کښېنئ، کتاب، قلم، کتابچه او هغه څه چې د لیک لوست زده کړې لپاره ضروري وي هغه له ځان سره ولرئ. کوم کتاب چې تاسو ته د لیک لوست زده کړې په خپرونه کې په پام کې نیول شوی دی هغه د پښتو د لیک لوست زده کړې کتاب دی. دغه کتاب دی چې دلته هم موږ تاسو ګورو چې په دې باندې لیکل شوي دي د پښتو لیک لوست زده کړې کتاب. کوم کتاب چې تاسو ته په دې خپرونه کې په پام کې نیول شوی دی هغه د پښتو د لیک لوست زده کړې کتاب دی چې دلته هم لیکل شوي دي د پښتو لیک لوست زده کړې کتاب. دا کتاب چې دی دا په ټوله ییزه توګه باندې 8 فصلونه لري، 40 لوستونه لري او 192 مخونه لري. په دې کتاب کې د غږپوهنې د میتود څخه کار اخیستل شوی دی، یعنې د توري د نوم پر ځای تاسو ته د توري غږ تدریسیږي. دا چې څنګه تاسو د توري د نوم پر ځای د توري غږ تاسو ته تدریس شي او دا به هم تاسو ته سوال پیدا شوی وي چې څنګه موږ کولی شو د توري د نوم پر ځای د توري غږ موږ وکاروو. نو زه تختې ته یو 2 دانې توري په تخته باندې لیکو، په هغې به خبرې وکړو چې موږ تاسو څنګه کولی شو د توري د نوم پر ځای د توري غږ تاسو ته تدریس کړو. راځو تختې ته په تختې باندې یو 2 غږونه لیکو او په دې باندې به خبرې وکړو. د دې 2 توري د لیکلو لپاره لومړی یو کار چې کوو یو سیده مستقیم خط وباسو. یو توری تاسو راته ووایئ مثلا کوم توری؟ بلې که چېرته مونږ دا توری ولیکو د نن څخه مخکې دا توری مونږ او تاسو پیژنو چې دا د تش په نوم سره یادېږي. دا به تاسو راته ووایئ. بله ډېر ښه. دا موږ او تاسو د دال په نوم سره یاد کړی دی چې د دال توری دی د کلمو په بېلابېلو برخو کې راتلو، خو په دې کتاب کې موږ دا د دال په نوم نه بلکې د غږ په نوم سره یادو. په همدې شکل سره لیکل کیږي او په لیکلو کې کوم توپیر نه لري، یوازې په ویلو کې توپیر دی چې موږ د دې نه مخکې موږ دا د دال په نوم سره یاد کړی وو، خو په دې کتاب کې دا د دال په نوم نه بلکې د غږ په نوم سره دا یادو. په دې به هم غږیږو چې دا د غږ چې دی دا کوم شکلونه لري، د کلمو په کومو برخو کې راځي او په څه رقم ته لیکل کیږي. یو بل غږ مثلا تاسو راته ووایئ یو بل توری چې هغه هم ولیکو، په هغې به خبرې وکړو چې څرنګه موږ کولی شو د توري د نوم پر ځای د توري غږ وکاروو. یو بل توری تاسو راته ووایئ مثلا کوم؟ بلې مثلا د میم توری که موږ په نظر کې ونیسو دا هغه توری دی چې موږ او تاسو د نن څخه مخکې دا د میم په نوم سره یاد کړی دی. د کلمو په بېلابېلو برخو کې راتلو په دې شکل سره لیکل کېدو، خو په دې کتاب کې دا د میم په نوم سره موږ نه یادو بلکې د م د غږ په نوم سره یادو. دا چې د م غږ څو شکلونه لري، د کلمو په کومو برخو کې په څه ډول سره لیکل کېږي، دا به په خیر په راتلونکي لوستونو کې تاسو ته وړاندې کېږي. خو موخه دا ده چې په دې کتاب کې موږ د دغې تورو نومونو نه موږ ډډه کوو او د توري د غږ نومونه کارو چې دال ته مونږ د غږ وایو او میم ته مونږ د م غږ وایو. ګران زده کوونکو د ښې زده کړې لپاره چې تاسو ښه زده کړه وکړئ نو کوم لوستونه چې په دې کتاب کې تاسو ته په پام کې نیول شوي دي هغه لوست ډول ډول فعالیتونه لري تر څو دغه فعالیتونه تاسو ترسره کړئ او دغه غږونه ښه وپېژنئ. دا فعالیتونه عبارت دي راځئ چې ولولو، راځئ چې خبرې پرې وکړو، د املا فعالیت دی، د کلمو جوړول دي، د جملو جوړول دي او داسې نور فعالیتونه دي. که چېرته تاسو د خپلې خپرونې لیدونکي اوسئ، خپرونې په تعقیب کړئ نو دغه د پښتو ټول توري چې دي دا په 28 لوستونو کې تاسو ته تدریسیږي. نو تاسو کولی شئ چې د 28م لوست تر پایه پورې دغه ټول غږونه وپېژنئ او ممکن چې د 28م لوست تر پایه پورې یوه ساده متن یا یوه ساده جمله هم ولولئ.
د پښتو د لیک لوست زده کړې ترڅنګ تاسو ته په دې خپرونو کې ریاضي هم په پام کې نیول شوې ده. دا چې ریاضي زموږ او تاسو په ژوند کې اهمیت لري، موږ او تاسو باید ریاضي وپېژنو، عددونه وپېژنو، حساب باید زده وي. نو ریاضي هم تاسو ته په پام کې نیول شوې ده چې د 10م لوست نه تر 20مه پورې یوه ورځ بعد تاسو ته ریاضي تدریسیږي او د 28م نه تر 40مه پورې هره ورځ تاسو ته د پښتو د لیک لوست زده کړې ترڅنګ ریاضي هم په پام کې نیول شوې ده او ریاضي به په خیر هم تاسو ته تدریسیږي. د کتاب سره د بلدتیا په غرض باندې چې موږ د کتاب سره یو څه ناڅه آشنا شو، د کتاب سره بلدتیا پیدا کړو، نو تاسو ته 4 پوسټرونه په پام کې نیول شوي دي. دا چې لاړ شو د کتاب په لومړي لوست باندې وغږیږو چې د کتاب لومړی موضوع به څه شی وي، کوم غږونه به تاسو ته در پیژندل کیږي. نو 4 پوسټرونه تاسو ته په پام کې نیول شوي دي چې دغه هر پوسټر چې دی دا 2 برخې لري. لومړی برخه چې ده هغه د انځورونو برخه ده چې په انځورونو به غږیږو چې په دې کې کوم انځورونه راغلي دي، او دویمه برخه چې ده هغه د لیکنې برخه ده. نو په همدې اساس باندې زه د کتاب لومړي پوسټر ته او په لومړي پوسټر به غږیږو چې په لومړي پوسټر کې کوم څه راغلي دي او تاسو به یې هم له ما سره یو ځای لولئ. زه لومړي پوسټر ته د کتاب په لومړي پوسټر باندې غږیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړي پوسټر پیژندنه ده. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د کتاب لومړی پوسټر پیژندل کیږي او دا هم پوسټر دی. ګران زده کوونکو، دا به تاسو راته ووایي چې دغه پوسټر چې تاسو وینئ په دې کې څو انځورونه تاسو ګورئ او د څو انځورونو په وسیله سره چمتو شوی دی. بله، ډېر ښه. دا یو پوسټر دی چې د 3 انځورونو په وسیله سره چمتو شوی دی. رابشو لومړي انځور ته. لومړي انځور ته تاسو ښه پام وکړئ او دا به تاسو راته ووایي چې په لومړي انځور کې تاسو څه وینئ، دا کسان د څه لپاره راټول شوي دي او دوی څه کار کوي. بله، ډېر ښه. دا انځور چې دی دا موږ او تاسو وینو چې د سواد زده کړې یو کورس، د سواد زده کړې یو مرکز یا د سواد زده کړې یو ټولګی دی. په دې کې تاسو څه وینئ؟ بله، دلته موږ یوه تخته وینو چې د تختې د پاسه لیکل شوي دي موږ زده کړه کوو. د تختې د پاسه څه وینئ تاسو؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم هم دلته شته دی او لیکل شوي ده. راځو دې خوا برخې ته. دلته هم یو چارت لیدل کیږي او د دې ترڅنګ د افغانستان نقشه هم لیدل کیږي. راځو لاندې برخې ته. دلته تاسو وګورئ چې تاسو څوک وینئ او دا څوک دي، د څه لپاره راغلي دي. بله، ډېر ښه. دا چې موږ او تاسو وینو دا د ځینې مېرمنې دي چې دلته راغلي دي تر څو زده کړه وکړي. دغه مېرمنې چې دي دا د بېلابېلو قومونو او د بېلابېل عمر لرونکي مېرمنې دي، د هر ځای څخه راغلي دي تر څو د سواد زده کړې پر ځای کې دوی ګډون وکړي او سواد زده کړي. د دې ترڅنګ نور تاسو څه وینئ؟ بله، د دې ترڅنګ موږ او تاسو ګورو چې یوه ښوونکي لیدل کیږي، دغه زده کوونکو سره مرسته کوي او دوی ته لارښوونه کوي تر څو دوی د ښوونکي د لارښوونې او د مرستې په اساس باندې وتوانیږي چې لیکل او لوستل زده کړي. دې خوا برخې ته که راشو وګورو نو دلته یوه مېرمنه لیدل کیږي چې په دروازه کې دې ټولګي ته د راننوتو په حالت کې ده. دا هغه مېرمن ده چې په دې باندې یو څه ناوخته شوی دی، خو د سواد زده کړې په کورس کې که یوه مېرمن یا کوم نارینه د کومې ستونزې په اساس باندې ټولګي ته ناوخته راځي، دا کومه ستونزه نه لري، نو دا کولی شي چې هر وخت دې ټولګي ته راشي، د دوی سره یو ځای ګډون وکړي او سواد زده کړي. ګران زده کوونکو، که چېرته تاسو په لومړي انځور کې کومه ستونزه نه لرئ نو رابشو دویم انځور ته. بله، ډېر ښه. راځو دویم انځور ته. دویم انځور هم تاسو راته ووایئ چې دا د څه شي انځور دی او دا کسان د څه لپاره راغلي دي او کوم کار کوي. بله، دا انځور چې دی دا هم د سواد زده کړې یو کورس، د سواد زده کړې یو ټولګی دی. دلته هم موږ او تاسو ځینې نارینه ګورو چې دلته راغلي دي تر څو سواد زده کړي. پورته انځور چې د مېرمنو د سواد زده کړې ځای و، لاندې انځور چې دی د نارینهو د سواد زده کړې ځای دی. دلته هم دغه نارینه چې دي دا د بېلابېلو قومونو د بېلابېل عمر لرونکي او د هر ځای څخه راغلي دي، دلته یې ګډون کړی دی تر څو دوی سواد زده کړي. د دې ترڅنګ نور تاسو څه وینئ؟
بله، د دې ترڅنګ موږ یو ښوونکی وینو چې د تختې مخې ته ولاړ دی او زده کوونکو ته لارښوونه کوي، د زده کوونکو سره مرسته کوي. د ښوونکي د لارښوونې او د مرستې په اساس باندې یو زده کوونکي توانېدلی دی چې په تخته باندې لیکلی دی زما نوم اتل دی. په همدې اساس باندې نورو زده کوونکو هم په لاندې برخه کې خپل نومونه لیکلی دي. بله، راځو دریم کوچني انځور ته. دریم کوم کوچني انځور چې دی هغه د دې دواړو انځورونو پایله ده یا موخه ده. دلته څو کسان لیدل کیږي؟ بله، ډېر ښه. دلته 3 کسان لیدل کیږي چې یو پلار دی د 2 اولادونو سره. که چېرته دې انځور ته موږ او تاسو وګورو نو دغه کس چې دی دا د خپلو اولادونو سره په لیکل او لوستلو کې مرسته کوي. یعنی که یو نارینه یا یوه میرمن د دغه سواد زده کړې د کورس څخه فارغ شي، هغه کولی شي چې په راتلونکي کې د خپلو اولادونو سره د خپلې کورنۍ سره په ټولنه کې د دوی سره په لیک او لوست کې د کورنۍ دندې په سرته رسولو کې په نورو موضوعاتو او مسایلو کې د دوی سره مرسته وکړي. ګران زده کوونکو، نو موږ او تاسو باید تل کوښښ وکړو چې د هر عمر لرونکي چې وو، په هر ځای کې چې وو او د هر قوم چې وو، موږ باید سواد زده کړو. ځکه چې سواد شی دی؟ بله، ځکه چې سواد د انسانانو ژوند روښانه کوي. دا و د پوسټر لومړۍ برخه چې په لومړۍ برخه باندې موږ او تاسو په ګډه سره وغږېدو. که چېرته تاسو د پوسټر په لومړۍ برخه کې کومه ستونزه نه لرئ نو ځو د پوسټر دویمې برخې ته چې هغه د لیکنې برخه ده. د پوسټر دویمه برخه چې دا لکه څنګه چې موږ تاسو ته وویل، یو پوسټر 2 برخې لري. لومړۍ برخه یې د انځورونو برخه ده، دویمه برخه یې د لیکنې برخه ده. د پوسټر دویمه برخه چې ده دا د لیکنې برخه ده. نو په سواد زده کړه کې لیکل هم ضروري دي، موږ تاسو ورته اړتیا لرو. لومړی موږ تاسو هره لیکنه چې کوو باید یو سیده او مستقیم خط د پاسه وکړو تر څو د موږ لیکنه سمه راشي او په صحیح ډول سره یې موږ ولیکو. کوم خط چې لیدل کیږي تاسو ته دا یو سیده خط دی، د مستقیم خط په نوم سره هم یادیږي او ځینې خلک ورته د خط کرسي هم ویل کیږي. سیده، مستقیم یا خط کرسي دی چې د تاسو په کتابچو کې به هم موجود وي او لیکنه چې کوو موږ د همدې خط د پاسه یې کوو. د دې خط د پاسه ځینې خطونه موږ ته راکړل شوي دي چې دغه خطوط چې دي دا په ځانګړي ډول سره کومه معنا نه لري. دا خاص د لاس حرکتونه دي چې زموږ او ستاسو لاس په حرکت باندې راشي. دغه خطونه موږ او تاسو رسم کړو تر څو په راتلونکي کې کوم غږونه چې لیکو، کومې کلمې چې لیکو یا جملې چې لیکو، د هغې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرو. خطونه په دې ډول سره لیکو چې د پورته خوا نه راځو لاندې برخې ته په سیده او مستقیم خط، د سیده او مستقیم خط نه لاندې نه راځو. تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې دغه خطونه څو ځلې کار کړئ تر څو ستاسو لاس په حرکت راشي، د قلم په نیولو سره بلدتیا پیدا کړئ او د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. تاسو ښه پام وکړئ، په دې ډول سره لیکل کیږي. راځو لاندې برخې ته. دا هم یو سیده خط دی یا د مستقیم خط په نوم سره هم یادیږي. دلته ځینې خطونه دي چې دا خطونه د سیده مستقیم خط د لاندې نه موږ شروع کوو او همداسې ښکته راځو. په دې ډول سره تاسو هم کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې دغه خطونه څو ځلې ولیکئ، تکرار او تمرین کړئ. زه ورپسې بیا هم سیده او مستقیم خط دی، د دې لپاسه بیا هم همدغه خطونه دي. دا هم د لاس حرکتونه دي، په ځانګړي ډول کومه خاصه معنا نه لري، یوازې یو سمبول دی. راځو لاندې برخې ته. په دې ډول سره تاسو هم کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې د پنسل په وسیله سره دغه خطونه څو ځلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ تر څو ستاسو لاس د دې په لیکلو کې عادت شي او د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لري. ګران زده کوونکو، د دې لپاره چې دا تاسو ته ښه تمام شي او د دې په زده کولو کې کومه ستونزه ونه لرئ نو زه تختې ته دا خطونه په تخته باندې لیکو. تاسو به یې هم له ما سره یو ځای ولیکئ. دا چې موږ تاسو نوي د سواد زده کړې ځای ته راغلي یو یا د سواد زده کړې ټولګي ته راغلي نو هره لیکنه چې موږ تاسو کوو هغه باید په یو سیده او مستقیم خط باندې موږ تاسو لیکنه وکړو.
سیده مستقیم خط مونږ د دې ځای نه شروع کوو، د ښي خوا نه شروع کوو او چپ لاس ته راځو یا د ښي لور نه چپ ته. د دې ځای نه مونږ شروع کوو، د ښي خوا نه چپ لاس ته راځو، سیده او مستقیم خط وباسو او د دې د پاسه مونږ لیکنه کوو. کوم خطونه چې مونږ ته راکړل شوي دي هغه خطونه هم د دې د پاسه لیکو. دا خطونه چې دي دا هم د لاس حرکتونه دي. د سیده او مستقیم خط نه د پاس د دې ځای نه مونږ شروع کوو، قلم دلته ږدو، د دې ځای نه شروع کوو او لاندې راځو. په دې ډول سره لاندې راځو چې د دې سیده او مستقیم خط نه مونږ ښکته رانشو. دا هغه علامه ده چې یو خط د بل خط نه جدا کوي. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، همداسې راځو ښکته برخې ته په سیده او مستقیم خط دلته یې ودرو چې د سیده او مستقیم خط نه لاندې رانشي. ګرانو زده کوونکو، تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې دغه خطونه څو ځلې ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، همداسې سیده او مستقیم راځو په همدې سیده او مستقیم خط باندې. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، قلم دلته ږدو، راځو لاندې برخې ته، سیده او مستقیم خط ته چې راورسېدو دلته یې ودرو او لاندې برخې ته نه راځو. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، راځو لاندې برخې ته. په دې ډول سره تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې څو ځلې دغه خطونه ولیکئ چې د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. بیا هم ځینې نور خطونه موږ ته راکړل شوي دي چې د دې خط د لیکلو لپاره بیا هم یو سیده او مستقیم خط وباسو. سیده او مستقیم خط د تل لپاره د ښي خوا نه شروع کوو چپ لاس ته. دا ځل کوم خطونه چې مونږ لیکو هغه د سیده او مستقیم خط د دې لاندې برخې نه شروع کوو، همداسې ښکته راتلو. په لومړۍ برخه کې مونږ د پورته خوا نه شروع کوو، په سیده او مستقیم خط راتلو. دلته د دې ځای نه شروع کوو، د سیده او مستقیم خط د لاندې برخې نه شروع کوو، همداسې ښکته راځو او دلته یې ودرو. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، دا هم د لاس حرکتونه دي. تاسو کولی شئ په خپلو کتابچو کې دا څو ځلې ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. په راتلونکي کې چې کوم غږونه لیکئ، کومه لیکنه چې کوئ، نو هغه به تاسو ته ډیره ساده او اسانه وي. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، راځو لاندې برخې ته. د سیده او مستقیم خط د لاندې نه د دې ځای نه راځو، همداسې لاندې دلته یې ودرو. دوه نور خطونه هم پاتې دي. د دې خطونو د لیکلو لپاره لومړی بیا هم سیده او مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه شروع کوو چپ لاس ته. دا هغه خط دی چې د مستقیم خط په نوم سره یادیږي. په دې برخه کې د خپله سیده او مستقیم خط د پاسه ځو. دلته هم د پورته خوا نه شروع کوي، دلته د لاندې برخې نه، خو په دې برخه کې چې دی په همدې سیده او مستقیم خط باندې مستقیم ځو. د دې ځای نه شروع کوو، داسې په سیده او مستقیم خط ځو په دې ډول سره. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، په خپله په همدې سیده او مستقیم خط باندې ځو. یو بل خط بیا هم د دې تر څنګ وباسو او دلته یې ودرو. د دې ځای نه شروع کوو، په سیده او مستقیم خط باندې ځو، یو بل خط د دې تر څنګ وباسو او دلته یې ودرو. تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې دغه خطونه څو ځلې کار کړئ تر څو د دې په زده کولو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. وروسته کوم خط چې دی چې موږ ته راکړل شوی دی هغه هم وباسو. د دې خط د لیکلو لپاره بیا هم موږ سیده او مستقیم خط وباسو، بیا هم د ښي خوا نه شروع کوو چپ لاس ته. چې دا د سیده یا د مستقیم خط په نوم سره یادیږي. په دې برخه کې خو موږ د سیده او مستقیم خط د پاسه راغلو، خو دلته موږ د پورته خوا نه راځو په دې ډول سره. دلته قلم ږدو، راځو په سیده او مستقیم خط،
بیرته په همدې سیده مستقیم خط ځو. بیا هم د پورته خوا نه راځو، د دې ځای نه په سیده مستقیم خط باندې دلته په دې ډول سره د پورته خوا نه راځو، په دې خط باندې په خپله په سیده مستقیم خط باندې ځو. د دې لیکنه کومه ستونزه نه لري، تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې دغه خطونه څو ځلې ولیکئ تر څو دا تاسو تکرار او تمرین کړئ، د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. د پورته خوا نه شروع کوو، راځو په سیده مستقیم خط باندې همداسې مستقیم ځو. ګران زده کوونکو، دا د پوسټر دویمه برخه وه چې د پوسټر دویمه برخه د لیکنې برخه وه. په دې برخه کې ځینې خطونه موږ ته راکړل شوي ول چې لومړی موږ سیده مستقیم خط وپېژندو چې دا سیده مستقیم خط د ښي خوا نه موږ شروع کولو او همداسې تلو چپ لاس ته. په دې سیده مستقیم خط باندې موږ ځینې خطوط رسم کړل چې دا خطوط د پورته خوا نه موږ شروع کولو په سیده مستقیم خط باندې راتلو، په دې ډول سره موږ ولیکل. تاسو به هم دا لیکلي ول. موږ وویل چې دا کومه خاصه معنا نه لري، یوازې د لاس حرکتونه دي. بیا هم سیده مستقیم خط هم وایستو، د ښي خوا نه چپ لاس ته راغلو. دا ځل د سیده مستقیم خط د لاندې برخې نه موږ شروع کولو، همداسې ښکته راتلو او په دې ډول سره دا خطونه موږ رسم کړل. دریم کوم خط چې ولو هغه بیا هم لومړی موږ سیده مستقیم خط وایستو، د ښي خوا نه راتلو چپ لاس ته په دې ډول سره او په دې باندې خطونه چې ول هغه په خپله باندې سیده مستقیم خط په دې ډول سره موږ ولیکل. راځو وروستي خط ته چې دا هم سیده مستقیم خط د ښي خوا نه موږ شروع کولو، چپ لاس ته راتلو. په دې برخه کې موږ د پورته خوا نه راتلو په سیده مستقیم خط، دلته بیرته په سیده مستقیم خط تلو چې دا هم موږ دا ترسره کړل تر څو تاسو دغه خطونه په خپلو کتابچو کې څو ځلې ولیکئ چې د دې په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. ګران زده کوونکو، دا اوس زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع چې د کتاب لومړی پوسټر تاسو ته در وپېژندل شو. د کتاب لومړی پوسټر و چې د څو انځورونو په وسیله سره چمتو شوی و. بله، ډېر ښه، د 3 انځورونو په وسیله سره چمتو شوی و. دا به تاسو راته ووایئ چې په لومړي انځور کې تاسو څه ولیدل؟ بله، ډېر ښه. لومړی کوم انځور چې و هغه د ښځینه و، د سواد زده کړې یو کورس یا د سواد زده کړې یو ځای و چې هغلته ځینې مېرمنې راټولې شوې وې، د سواد زده کړې ځای ته راغلې وې تر څو یې دو سواد زده کړي. دویم انځور چې تاسو ولیدو د څه شي انځور و؟ بله، دویم کوم انځور چې و هغه هم د سواد زده کړې یو ټولګی و چې دلته نارینه راټول شوي ول، د بېلابېلو قومونو ول، د بېلابېل عمر لرونکي نارینه ول تر څو دوی سواد زده کړي. او بل دریم کوچنی انځور چې و هغه د دې دواړو انځورونو پایله وه یا موخه یې وه. که چېرته یو نارینه یا یوه مېرمن د سواد زده کړې د کورس څخه فارغ شي، هغه کولی شي چې په راتلونکي کې د خپلو اولادونو سره په لیکل او لوستلو کې، د کورنۍ دندې په سرته رسولو کې یا په نورو موضوعاتو کې د دوی سره مرسته وکړي. د پوسټر دویمه برخه چې وه هغه د څه شي برخه وه؟ بله، د پوسټر دویمه برخه چې وه هغه د لیکنې برخه وه چې موږ په دې کې کوم سیده مستقیم خط هم وپېژندلو چې د لیکنو لپاره موږ باید لومړی سیده مستقیم خط وباسو او ځینې خطوط موږ کار کړل چې دا خطوط چې ول په خاص ډول سره کومه معنا نه لرله، د یوازې د لاس حرکتونه ول چې د تاسو لاس په حرکت باندې راشي تر څو په راتلونکي کې کوم غږونه چې تاسو لیکئ، کومې کلمې چې لیکئ، حتی کومه جمله چې لیکئ، د هغې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لري. ګران زده کوونکو، دا اوس زموږ د نن ورځې خپرونې موضوع. که چېرته د خپرونې په هکله باندې نظریات لرئ یا پوښتنې لرئ، کومه شمېره چې ستاسو د تلویزیونونو په سکرین راځي، له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ تر څو ستاسو نظریات په پام کې ونیسو، په راتلونکي کې ستاسو په خوښه خپرونه وړاندې کړو. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.